بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو همدا شیبه تاسې دیني لارښوونې خپرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ او له شمشاد راډیو په ژوندۍ بڼه اورئ. محترم لیدونکو د خپرونې نننۍ موضوع تاسو په جریان کې یاستئ چې زموږ او ستاسو د هیواد ختیځه برخه بېګا زلزلې ځپلې ډېره زیانمنه شوې ده. هغه که کونړ دی، که ننګرهار دی، که لغمان دی، که نورستان دی، زموږ او ستاسو ډېری هیوادوال پکې شهیدان دي. الله دې جنت الفردوس نصیب کړي او زخمیانو ته دې الله جل جلاله شفای کامله او عاجله نصیب کړي. نن په دې باندې خبرې کوو. ساینس په دې باندې خپل تحقیقات لري. په هغې ته نه ورځو، خو دې ته ورځو چې د زلزلې په اړه د شریعت لارښوونې څه دي. او خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب راسره دی. کور دې ودان وي چې له ځانه سره یې لرو. تاسې درانه لیدونکي هم کولی شئ همدا شیبه د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. هغه قدرمن اورېدونکي چې همدا ګړۍ زموږ غږ له شمشاد راډیو څخه اوري کولی شي په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 شپږ 611 شیخ صاحب راغلاست. الله خوشحاله او آباد ساتي. شیخ صاحب راځو موضوع ته. لکه څنګه چې ټول هیوادوال په دې خبر دي چې د هیواد ختیځ کې ډېرې زلزلې شوي دي او ډېری هیوادوال مو شهیدان شوي. راځو د زلزلې په اړه شریعت لارښوونې موږ او تاسو ته څه دي؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. جناب سیرت صاحب د ټولو نه مخکې زموږ هغه ملګري چې د هغوی خپلوان او اقربا دې زلزله کې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د هغوی شهداو ته اعلی مرتبې ورکړي. که مقارب چې پاتې دي الله پاک دې هغوی ته صبر نصیب کړي. او بیا چې کم زخمیان دي الله تعالی دې ورته شفای کامله ورکړي. د مسلمانانو خوشحالیم شریکه ده، خفګان هم شریک دی. موږ د دوی په خفګان باندې خفه یو او الله تعالی دې باقي مصایب نه وساتي. خدا آسماني آفتونه دي او قدرتي آفتونه دي، د دې دفاع د انسان په طاقت او وس کې نه. د دې موضوع متعلق به جناب سیرت صاحب زه درته نن 15 خبرې وکړم. اوله خبره زلزله کې عام مصایبو کې آفاتو کې موږ او تاسو به نظر په کوم شي باندې کوو؟ په آفاتو کې مصایبو کې نظر په مصیبت نه دی پکار، بلکې نظر په هغه ذات پکار دی چې چا موږ ته مصیبت رسولی چې الله جل جلاله دی. جناب سیرت صاحب کله چې د انسان نظر په مصیبت شي نو د نه بیا بې صبري کېږي، د تحمل ختم شي. دی وایي زما پلار شهید دی، زما مور شهید ده، زما بچی شهید دی. نو کله کله دا بې صبري د الله تعالی د خفګان سبب وګرځېږي. کله چې انسان ته الله تعالی نعمت ورکړي او د یوازې نعمت ته وګوري او کم ذات چې دته نعمت ورکړی دی هغه باندې نظر ونه کړي، نو دا نعمت د انسان د کبر سبب وګرځي. دکې لویي پیدا شي، دکې کبر پیدا شي، دته موټر ښکاري، دته مال ښکاري، دته جایداد ښکاري، دته د خپل ځان ځواني ښکاري. د انسان چې کله متکبر شي نو دا نعمت د انسان دا د الله تعالی د خفګان سبب وګرځي. په هند کې هندوستان کې یو بادشاه تیر شوی، محمود غزنوي نوم دی. د هغه سره یو غلام و ایاز یې نوم و. د ایاز سره ډېره مینه وه. یو ورځ چا خربوزه راوړه، بادشاه پرېکړه او ایاز ته ست وکړه، وایي خربوزه خورې؟ هغه وایي صاحب چې تاسو وایو به خورم. نو یو تره یې ورکړه، هغه چې زه وخوړه وایي بله خورې؟ یو بله هم خورم. تر دې پورې هغه ټوله خربوزه ایاز وخوړه او یوه تره پاتې شوه. بادشاه ورته وایي ایازه ما ستا باندې ګمان د عقلمندو او د مخلصو چې ستا به ما سره مینه وي. دې ټوله خربوزه کې چې هر یو تره کې درته ست کوم خورې، خو ما ته دې ستو نه کوم چې ته یې مخوره. ایاز ورته وایي صاحب که خفه کېږې نه نو د دې خربوزې د خوړلو ته قابل نه یې. نو هغه نور هم غوسه شو چې خربوزه ما ته راوړې ده او د خوړلو قابل زه نه یم. ورته وایي چې د دې جواب به هغه وخت کې در کوم چې دا کومه خربوزه تا سره ده چې د دې نه ته یو کپله وکړې. دې نه چې کپله وکړه هغه دومره ترخه وه سیرت صاحب چې بادشاه خوله کې ټینګه نه کړی شو، ویې غورځوله. نو ډېر حیران شو چې دا دومره غټه خربوزه دا خو دومره ترخه وه
چې ما خوله کې ټینګه نه کړه خو تا هم ونه کړ ورته وی بادشاه صاحب چې کله تا اوله تره راکړه نو یقینا خربوزه ډېره ترخه وه زما نفس نه منله خو ما دلته یو فکر وکړ چې دا بادشاه زما دوست دی او زما محبوب دی او ټول عمر را سره احسانات کړي دي او خواږی را باندې خوړلي دي نن چې را باندې تراخه خوري دې کې به حکمت نو ما نظر د خربوزې نه پورته که او ستا په خوږو مې ولګاو نو خربوزه ترخه وه خو ما باندې خوږه لګېدله خواږه مې ستا هغه زاړه ورسره یو ځای کول نو جناب سیرت صاحب یقینا چا باندې کور راوغورځېږي د چا خپلوان شهیدان شي دا خو ترخه دي لیکن دا د هغه ذات د طرف نه دي کم ذات چې ټول عمر مونږ او تاسو باندې خواږه خوړلي دي کله چې انسان په وخت د مصیبت کې مصیبت ته ونه ګوري که یوازې په مصیبت نظر وکړي چې مړی راته پروت دی کور مې وران دی غریب یم پښه مې ماته ده نو دته دا مصیبت غټیږي نو دا د بې صبرۍ سبب ګرځي خو که کله دا نظر پورته کړ چې دا د هغه منعم حقیقي او مهربان رب د طرف نه دي او ټول عمر را باندې خواږه خوړلي دي نو دا چې را باندې تراخه خوري نو دې کې حکمت دی نو دا مصیبت ورته وړوکی کېږي نو دته الله تعالی د صبر توفیق ورکوي او چې کله د نعمت نه نظر پورته کی او د الله تعالی په ذات یې ولګوي چې نعمت خو هیڅ نه دی خو زما هغه منعم ډېر د کمال نه ډک دی دا خو ما ته هغه راکړی دی نو زه په کار دا دی چې دا نعمت داسې استعمال کم چې ما نه رب خفه نه شي نو انسان ته به ځواني الله ورکي خو کبر نه راځي پکې مال به الله ورکي خو کبر پکې نه راځي مرتبه وظیفه به الله ورکي خو دکې کبر نه راځي وجه دا ده چې دی دې نعمت ته نه ګوري د نظر د الله تعالی په ذات دی نو ته قرنګې په وخت د مصایبو کې مصیبتونه خو دنیا کې پیښیږي او الله تعالی مونږ او تاسو ته ښه شیونه هم راکوي بیکار هم راکوي نو په دې وخت کې به مونږ او تاسو د الله تعالی په ذات باندې نظر کوو نو چې ذات باندې نظر وکړو نو مصایبو وخت کې به راته الله د صبر توفیق راکړي او د نعمتونو په وخت کې به الله د شکر توفیق راکړي مننه شیخ صاحب اړیکه لرو اړیکه اخلو صبر موضوع نو جناب سیرت صاحب کله چې د انسان نظر په نعمت نه وي او د الله په ذات وي مصیبت وخت کې په مصیبت نه وي او د الله تعالی په ذات وي بیا الله تعالی انسان ته صبر نصیب کوي صبر کې دا کمال دی چې په صبر باندې الله انسان ته ثواب نه ورکوي په صبر باندې انسان ته الله تعالی خپل ځان ورکوي قرآن کریم کې الله فرمایي ان الله مع الصابرین الله تعالی د صابرانو سره دی نو چې یو سړی صابر وي او دته خدای پاک د صبر توفیق ورکړي دته پلار پروتي بچی پروتي بیبي پرته د پښه ماتی کور راغورځېدلی او د دې وخت کې د الله تعالی په د الله د طرف نه د مصیبتونو باندې صبر وکړي نو خدای پاک بیا د ملګری شي او الله تعالی چې ملګری شي نو ټوله دنیا او آخرت د الله دی نو ما تاسو ته محمود غزنوي یو ځل دغه ورته وی وزیرانو وې دا آیاس چې دی نو دا غلام دی د باندې سکه وې د کې عقل نه نو یو ځل قیمتي ملغلره راواغستې او وی شیندلې او وی چې کم وزیر راونی وی دا غش نو وزیرانو ملغلرو پسې منډې کړې او آیاز راغې د بادشاه په سر باندې لاس کې وزیران ورته وی څومره قمقلې موږ څو ملغلرې پیدا کړې ورته وی تاسو ملغلرې ونیوي او ما سره د ملغلرو مالک دی نو صبر کې دا کمال دی چې صبر باندې الله تعالی انسان ته خپل ځان ورکوي او په شکر کې دا کمال دی چې د نعمتونو سلسله در باندې زیاتوي لئن شکرتم لازیدنکم نو په وخت د مصایبو کې د الله تعالی په ذات باندې د الله په احساناتو باندې نظر پکار دی او مصیبت نه نظر پورته کول دی او په هغې باندې به صبر کوي دا اوله خبر وه دویم نمبر خبره دا ده چې هغې ته وایي اسباب د زلزلې زلزلې ولې پیښیږي د دې څه سبب دی نو د دې متعلق به درته څلور روایات ته وایي یو لوی عالم تیر شوی د ابن ابي دنیا ورته وایي هغه ډېر کتابونه لیکلي دي او علماو د هغه ټولو کتابونو مجموعه را جمع کړې ده هغې ته موسوعه د ابن ابي دنیا وایي 15 جلده کې ده نو په هغې کې د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت دی ویل یو دوه نفره عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته ورغله نو په دې دوه نفرو کې د یو ملګري د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه وکړه چې د زلزلو څه سبب دی دا زلزلې ولې راځي عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل کله چې په امت کې درې اعمال پیدا شي نو الله تعالی په زلزله راولي یو عمل دا دی چې کله دوی زناکاران شي زنا پکې عام شي
الله په زلزلہ راولي. بله دویم نمبر چې شراب خوري پکې زیات شي او دریم دا ډمتوب او ډولکی دا پکې زیات شي د دې وهل، نو دا درې اسباب د زلزلې دي. بیا ترېنه ملګري پوښتنه وکړه چې دا زلزله د الله د طرف نه راشي نو دا عذاب دی که رحمت دی؟ نو عائشة صدیقی رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل دا عذاب هم دی او رحمت هم دی. عذاب دی د پاره د کافرانو او د نافرمانو د پاره، او رحمت دی د پاره د مؤمنانو. ځکه چې د الله تعالی عذاب خو عامي، ګناه یو کې خو په ټول کلي باندې عذاب راشي. نو دا کم خلک چې پاک خلک دي او مؤمنان دي د هغوی دپاره دا رحمت دی، او چې کم ګناهګاران دي او کافران دي د هغوی دپاره عذاب دی. رحمت څنګه دی مؤمنانو ته؟ رحمت ځکه دی چې بغیر د هغه شهید نه چې کوم په مقابله د کافرانو کې شهید شي د هغې نه غیر احادیثو کې 10 قسمه شهدا نور راغلي، بلکې حافظ ابن حجر صاحب فتح الباری کې 20 شهداو ته رسولي دي. هغه مشهور 10 دا دي: یو هغه دی چې په طاعون باندې مړ شي، دویم هغه دی چې خېټه خراب شي په هغې مړ شي، دریم هغه دی چې په اور وسوځېږي، څلورم هغه دی چې اوبه یې ویسي، پنځم هغه دی چې دیوال پرې راوغورځېږي، شپږم هغه ښځه ده چې په ولادت مړه شي، اووم هغه ښځه ده چې پیغله مړه شي، اتم هغه سړی دی چې مار او لړمې وچیچي، نهم هغه سړی دی چې هغه د غر نه راوغورځېږي، او لسم هغه سړی دی چې دریاب کشتۍ کې سور دی خو سر پرې وګرځېږي او د دې په وجه باندې پې کانګې ولګېږي او دی په کانګو باندې مړ شي. نو دا 10 شهدا دي، دا بغیر د هغه مشهور شهید نه چې په مقابله د کافر کې مړ کېږي. نو دغه زلزلې چې دی دا زلزلې والا 5م نمبر شهید دی، ځکه دا مهدوم دی، د باندې دیوال راوغورځېده، د باندې چې دی کور راوغورځېده، نو دی مؤمن دی چې په زلزله کې مړ شه نو دته خدای پاک د شهادت مرتبه ورکړه. شهادت مرتبه او شهادت مرتبه خو ډېره لویه خبره ده، ځکه رسول الله مبارک فرمای کله چې مؤمنان جنت ته لاړ شي نو الله تعالی به یو مجلس ولګوي او مؤمنانو نه پوښتنه وکړي چې دنیا درته یادېږي وایي یادېږي، وایي ځئ ورته، وایي نه ځو، وایي ولې تاسو خو به یو بل وجل که نه په یو بل دنیا باندې، وایي یا الله موږ ته یې داسې نعمتونه راکړه چې دا موږ نه ولیدلي، نو موږ نه ځو دنیا ته بغیر د یو شهید نه چې دی بوایي زه ځمه. کم خوند چې د شهادت په وخت کې ما ته خدای تا راکړو دغه مزه دا په جنت کې هم نه ده. نو ما 100 کرته دنیا ته ولېږه چې زه ستا په لاره کې شهید سم 100 کرته چې هغه مزه مې خوله کې پاتې شي. نو رحمت مؤمنانو ته په دې وجه دی چې دا الله تعالی د شهداو په صف کې دري، او دا غټه خبره ده. دویم نمبر روایت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی. یو روایت کې دا راغلی دی چې د رسول الله مبارک زمانه کې زلزله راغلی وه، اگر که بعض علما په دې حدیث باندې جرح هم کوي، خو لیکن یو روایت شته چې د حضور په زمانه کې زلزله راغله او بیا رسول الله مبارک د لاس په ځمکه کېښو او ځمکې ته وی په آرام شه، او بیا صحابه کرامو ته مخ راواړو. صحابه خبر یی چې د زلزلې څه مقصد دی؟ ویل نه، وی د زلزلې مقصد دا دی چې ستاسو رب تاسو نه مطالبه د دې کوي چې د خپلو ګناهونو توبه وکئ او ما ته عذر وکئ. زلزله ځکه راغله چې په تاسو کې ګناه راغلی ده او الله تعالی درنه خفه دی. دریم روایت چې دی دا د عمر فاروق صاحب دی. عمر فاروق صاحب په دور کې زلزله راغلی وه، نو په ځمکه باندې لاس کېښو او یو روایت کې دا دی چې ځمکه یې په پښه ووهله، ورته ویې ځمکې په آرام شه ولې زه عدل نه کوم، او بیا ملګرو ته مخ راواړو، وی دا ځمکه چې زلزله کې راغله نو دا وجه ستاسو د ګناهونو ده، که ګناه مو پرې نه خوه او آینده کې په دې ځمکه زلزله راغله نو قسم دی که زه تاسو سره مدینه منوره کې اوسېږم. څلورم روایت د عمر ابن عبدالعزیز دی رحمه الله. د هغه په زمانه کې زلزله راغلې وه، نو هغه بیا اطرافو ته خلک ولېږل او بیا وی چې دا زلزله ستاسو د ګناهونو وجه ده، داسې کار وکئ چې په فلانۍ ورځ باندې به ډاګو ته وځئ او منځونه به وکئ او الله تعالی ته به زارۍ وکئ، او که مال در سره وي نو صدقه یې کوئ، ځکه صدقه کې دا کار دی چې د الله تعالی غوسه مړه کوي. او د حضرت آدم علیه السلام دعا ووایئ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. او د حضرت نوح علیه السلام دعا ووایئ والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرین. او د حضرت یونس علیه السلام دعا ووایئ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین. نو جناب سیرت صاحب د څلور واړو روایاتونه
دا معلومیږي چې د زلزلې سبب دا ګناهونه دي کله چې په امت کې ګناهونه ډیر شي او الله تعالی ترې نه خفه شي نو خدای پاک په دوی زلزله راولي. شیخ صاحب یوازې لکه څنګه چې تاسو یو حدیث کې ذکر کړ چې 3 ګناهونه هغه کې ذکر شو چې هغه زنا او شراب خوري وو دغه ډول دوکنې باجې وي کله چې په بعض ذکر دغه نه وي کم وي تر هغه بل ذکر ډیر وي. یو چا سره سوال پیدا کیږي چې دلته خدای حالات نشته نو آیا په نور ګناهونو زلزلې دغه عذاب راتلی شي کنه؟ د نور ګناهونو په وجه باندې عذاب راتلی شي ځکه نورو روایاتو کې راځي چې مطلق معصیت د باری تعالی دا سبب د ګناه دی. لکه حافظ ابن قیم صاحب زاد المعاد کې وایي چې د زلزلې د راتګ سبب د الله تعالی نافرمانی ده او ضرور خبره د جناب سیرت صاحب چې موږ نو تاسو نه خطاګانې کوي او دا خطا چې ده نو دا خطا او ګناه کې دا کاری چې نسبت یو سړی تواله نو صغیره خو چې نسبت بل تواله کبیره یو سړی سپینګیره د ګناه کوي نو غټه ده خو مغه ګناه کزوان کوي نو واړه ده. یو سړی چې د ګناه کوي د جمعات نه باندې واړه ده جمعات کې کوي خو غټه ده. یو سړی د ګناه کوي مثلا الله دې موږ تاسو ساتي زنا کوي پردې خځې سره د دې مرتبه کمه ده او محرمات سره چې کوي نو د دې مرتبه لوړه ده. نو داسې ګناهونه په امت کې شته نو مطلق معصیت سبب د زلزلې د راتګ کی. مننه شیخ صاحب لاندې د وخت د میته ورزو ګران لیدونکو لنډه دمه لرو چیرته مزه خبرونه سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه شیخ صاحب راځو د زلزلې په اړه د شریعت لارښوونه ته نو دوه خبرې مې درته وکړې. دریم نمبر حکمت په زلزله کې زلزله کې څه حکمت دی چې الله تعالی په بندگانو باندې راولي نو علما وایي دې کې دوه حکمت دي. یو حکمت دا دی چې الله تعالی د خپل بندگان ځان ته متوجه کول غواړي. تاسو غافل یې نو ځان ته متوجه کوي او ځان ته برابر یې لکه په حدیث کې راغلی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه ته وویل زلزله راله تاسو د الله تعالی مطالبه تاسو نه دا ده چې د خپل ګناهونو توبه وکړئ او استغفار وکړئ او الله ته متوجه شي. که د زلزلې نه راځي او آفتونه نه راځي او انسان خفه کېږي نه او مشکل سره نه مخامخ کېږي نو دی به بیا ډېر سرکشه شي. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا الله فرمایي که زه خپلو بندګانو ته رزق پراخه کړم فقیري او سختي پرې نه راولم نو دوی به سرکشه شي. نو د زلزلو کې دا کمال دی چې سړی الله تعالی ته متوجه شي. دویم نمبر کمال پکې دا دی چې انسان خود ګناهونو نه ډک دی او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امت الله ته ډیر ګران دی. او جناب سیرت صاحب زمونږ استاد عقیده او مسلک هم دا دی او د قران کریم د آیاتونو نه معلومیږي چې مقتول څوک د خپل نیټې نه مخکې نشي مړ کولی. لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. یو ملت سکه چې یو سکند هم نه مخکې کیږي او نه ورسته کیږي. نو کم خلک چې په زلزله کې شهیدان کېږي نو دا په خپل نیټه باندې او په خپل وخت باندې مړ دي. والمقتول میت باجله زموږ علما وایي مقتول په خپل نیټه باندې مړ دی. نو دغه خلک اسیم په دې وخت کې مړ کېدل خو د زلزلې فایده دا ده چې دوی په صف د شهداو کې ودرول او شهید کې دا کمال دی چې الله تعالی شهید ته ټول ګناهونه معاف کوي. یو حدیث کې راځي چې قرض ورته نه معاف کوي خو بل روایت کې راځي چې قرض هم ورته معاف کوي. الله تعالی به شهید په ورځ د قیامت کې راپورته کوي او د چا چې ور باندې قرضي نو هغه ته به یو بنگله یو محل وښایي او هغه ته به ووایي دی به وایي چې دا محل به د چای نو الله پاک به ورته وایي دا زه خرڅوم نو یا الله دا خو داسې وخت دی چې درهم او د نانیر نشته نو الله پاک ورته وایي تا سره شته زما په فلاني بنده ستا قرضه ده ته ورته قرضه معاف که زه به دا محل درکړم. نو دا د شهید خصوصیت دی چې الله پاک ورته بیا ټول ګناهونه معاف کوي. نو که زلزله نه وي او دا سړی شهید نه وي خو په خپل مرګ مړ کېده نو مرګ به هم راغلی او په صف د شهداو کې به هم نه. نو حکمت د زلزلې دا دی چې د رسول الله مبارک د امت سره د الله تعالی مینه ده هغه لوړ مراتب ورته نصیب کوي. څلورم نمبر خبره دا ده چې د زلزلې ماهیت څه دی زلزله څنګه راځي. نو دې کې د علماو څلور قول دي. یو قول دا دی چې زلزله ماهیت دا دی چې د دې ځمکې لاندې سطحه کې یو طبقه د تیږو ده خاوره نه ده دا تیږې د یو بل د پاسه دي. زلزله هغه وخت کې راځي چې دغه تیږې په حرکت کې راشي. کله چې د ځمکې لاندې طبقه د تیږو په حرکت کې راشي او دا تیږې یو بل سره ولګېږي نو دا پورتنۍ حصه د ځمکې دا خو په دې لاندې طبقې پرته ده نو د دې دا حرکت یې باندې راوځي او دا هم حرکت وکړي. کله کله چې دی نو بیا په دې ځمکه کې داسې لارې جوړې شي د هغې وجه دا ده چې لاندې د تیږو طبقه یو بل ته ورکوزي شي. یو ماهیت یې علما دا وایي. دویم نمبر ماهیت دا وایي چې دا فلسفیان وایي وی دا په دې ځمکه کې ګیس جمع شي ساینسدانان او فلسفیان داسې وایي نو دا ګیس چې جمع شي نو دا ګیس راپورته شي او د دې ګیس پورته کېدلو سره د یو طرف د ځمکه کې ګیس وځي نو دا ځمکه ور سره حرکت وکړي.
دریم قول دا دی چې د ځمکه مستۍ کې راشي د دې ځمکې خپل یو طاقت دی چې کمال ته ورسیږي مستی برابر شي نو د ډېرې مستۍ د وجه نه دا حرکت شروع کړي. څلورم نمبر قول اگر که کمزور دی خو مفسرینو لیکنی دی د هغې ماهیت دا دی چې لاندې ځمکه چې ده نو دا دوی وایي چې د غویي په ښکر پرته ده کله دا غویی حرکت وکړي نو ځمکه ورسره حرکت کوي اگر که بعضې علما دې ته ضعیف وایي خو د ټولو نه اصح قول دا دی چې دا 5م نمبر دی. دا ځمکه جناب سیرت صاحب تنابونه لري دا پړي لري او دا پړي او تنابونه دا د یو ملایکې په لاس کې کله چې یو قوم نه الله تعالی خفه شي نو دغه ملایکې ته الله تعالی حکم وکړي چې د دغه طرف دا تناب راکش کا دې ته حرکت ورکه لکه یو ترپال باندې یو صادر غوندې سړی حرکت ورکوي نو چې کله حرکت ورکړي نو هغې باندې زلزله راشي نو دا خو د زلزلې د ماهیت متعلق خبره. څلورم نمبر څلورمه دا ده چې د زلزلې په وخت کې به موږ او تاسو څه کوو دا 5مه ده. زلزلې وخت کې څه کول پکار دي نو زلزلې وخت کې دوه خبرې دي د یوې تعلق د روح سره دی د دویم تعلق د بدن سره دی. روحن متعلق دا دی چې د زلزلې په وخت کې به سړی دعا کوي استغفار به وایي او دا دعا د رسول الله مبارک نه نقل ده اللهم انی اعوذ بعظمتک من ان اغتال تحتی. یو روایت کې دا دی چې اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك. نور روایاتو کې لکه د عمر ابن عبدالعزیز پر روایت کې د آدم علیه السلام دعا ده ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. د حضرت نوح علیه السلام دعا ده والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرین. د یونس علیه السلام دعا ده لا اله الا انت سبحانك انی کنتو من الظالمین. نو استغفار دی صدقه ده دعاګانې دي منځونه دي نو په وخت د زلزلې کې به د روح او د شریعت په رڼا کې دعاګانې کوي صدقې به کوي منځونه به کوي. دویم داسې دي چې هغه د تعلق د بدن سره دی د بدن متعلق علما وایي چې کله زلزله پیښه شي نو اول کار دا دی چې دا سړی به آبادي پرېږدي او یو خلاص میدان ته به ځان رسوي کوټې نه به وځي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای کم دیوال چې نږدې وي چې راوغورځېږي نو د داسې دیوال نه بیا تیښته پکار د لرې کېدل پکار دي. نو دا کوټه په وخت د زلزلې کې احتمال د غورځېدلو شته احتمال د خوږېدلو شته نو پکار دا دی چې سړی یو پاکه فضا ته چې هلته آبادي کموي نو هغې ځای ته تیښته پکار ده. نو په هغې کې دوه حکمت دي یو به بدن بچ شي بل اظهار د عاجزۍ دی او د انکسارۍ دی چې خدای ستا د ابتلا او د امتحان طاقت نه لرم. دیو جنا علامه قرطبي رحمه الله په تذکره کې وایي دغه کتاب د تذکره فی احوال الموتى و امور الاخره په هغې کې وایي چې سړی مریض شي باید سړی که فکر دې کړی سیرت سے مریض شي نو دی وایي زه نه سملم سر نه تړم نو هلته وایي چې څوک مریض شي نو په کار دا دی چې سر وتړي دا ورته سنت ته او زویرګۍ هم کوي ځان عاجزه ګڼي چې خدای زه د دې مریضۍ نه یم ما سره ګزاره وکړه. یو عالم د بل عالم پوښتنې ته ورغلی هغه مریض و وی څنګه حال دی وی الحمدلله وی زه نه روغېږې ځکه چې ته دې مریضۍ ته د ځان کلک کړی دی که ځان روغېدل غواړې نو سر وتړه او ځان عجز کا او زګرګۍ کوه چغې وهه بیا به دې الله تعالی معاف کوي. د خدای پاک د الله طرف نه چې مصیبت پیښ شي ځان به عاجزه ګڼې ځان به کمزوری ګڼې نو انتهایی عاجزي به کوې نو هغه ځینه تیښته دې دپاره پکار ده. یو حکمت پکې دا دی چې ستا بدن به بچ شي او دویمه دا ده چې اظهار د انکسارۍ دی. او که داسې وشوه چې تیښته نه کېدله او آبادي سخته وه بیا علما وایي پکار دا دی چې داسې ځای ته ځان ورسوي چې کوم ځای کلک مثلا یو کلک میز چې هغې باندې تیر راوغورځېږي چې نه ماتېږي دیوال پرې راوغورځېږي چې نه ماتېږي نو دی به په ځمکه باندې سملي او هغه میز به ونیسي هغه لرګی به ونیسي هغه اوسپنه به ونیسي کم چې ډېره مضبوطه ده دا کار به وکړي او درېږي بم نه او عام آبادی کې بنم کینی. درېمه دا ده د دروازې نه به ځان ساتي د کړکۍ نه به ځان ساتي کم ځایونو کې چې شیشه ده د شیشې نه به ځان ساتي ولې که شیشه ماته شي خدای به خوږ کړي هغې نه به ځان ساتي کوټې ته به وګوري کم ځای کې چې غټ تیر لګېدلی د دیوال سره د هغې لاندې به نه درېږي په وخت د زلزله کې ولې امکان شته چې دا تیر راوغورځېږي هغه ځای کې به درېږي چې کوم ځای کې دا نري نري لرګي دي نو که دا اول راغورځېږي نه چې بیا راوغورځېږي نو دی بیا نه خوږېږي. بعضې خلک داسې کوي جناب سیرت صاحب چې د زلزلې په وخت کې ما خو کتاب کې نه دی لیدلی خو زلزلې په وخت کې به یې لمن څنډله
تا به هم لیدلی دا بیخي ډېر دی شیخ صاحب. زلزلې په وخت کې لمن د دې سره ګناهونه تویږي او یا چې د پرتوک سنډي نو زه ورپسې اوس وګرځېدم خو پیدا خو مې نه کړه خو زما فکر دا دی چې د دې دا کومه خبره چې د مخکې نه را روانه وي نو دې کې یو حکمت پروت وي اگر که دا شرعي مسله نه ده خو یو تفاعل دی چې خدای دا د مصیبت وخت دی او د سختۍ وخت دی او مصیبت ته موږ باندې دې دپاره راولي چې تا ته نږدې شو نو اوس خو دې مصیبت کې تا ته نږدې شو نو اوس کالي سنډو نو دا تشبیه ده څنګه چې کالي مو د ګردونو نه پاکېږي نو داسې مو خدای دا بدن د ګناهونو نه پاک نو دا اعمال دي په وخت د زلزلې کې او بیا چې کم خلک زلزلې تکلیف ورته رسولی شهیدان شوي دي د چا خپلوان دوی خوږ شوي دي نو هغوی سره یو غمرازي پکار ده یو خرچپې پکار ده هغوی سره امداد پکار دی دا د مسلمان په مسلمان باندې حق دی شیخ صاحب راځو دا که اوس چې زموږ او ستاسو په ختیځو ولایتونو کې زلزله شوې واقعا تلفات بیخي ډېر دي ډېری زموږ هېوادوال اوس هم د کاڼو او تیږو او خټو لاندې دي دلته په ټولو مسلمانانو د هغوی حق جوړېږي چې ورشي مرستې ته که نه یوازې هغه ګاونډ کې قریې باندې جناب سیرت صاحب دغه نږدې چې کوم سره ګاونډ کې دي که د دوی په امداد باندې د دوی ضرورت پوره کېده بله نو هغوی باندې حق دی واجب علی العین یعنې هر یو فرد به ورځي هغوی سره به امداد کوي خو که نقصان دومره چې هغه کلي باندې نه کېده نو په دې باقي خلکو باندې واجب دی علی الکفایه کوم چې نږدې کلي دي دوی باندې د هغوی امداد واجب دی علی العین یعنې هر سړی به ورځي او دا باقي کلی دوی باندې واجب دی علی الکفایه یعنی کدی باقي کلو نه یو څو نفر هم ورله د دوی غاړه خلاصه ده او که فرضاً نقصان دومره چې د هغه کلو د وس نه بالاترو نه کېده لکه دا اوس ډېر نقصان شوی ډېر نقصان نو بیا ورسره نږدې کلي اب ورځي که د هغوی نه بالاترو بیا تر دې پورې چې د کابل خلک چې ورشي د هغوی د امداد دپاره نو ډېره ښه ده ځکه وجوب علی الکفایه دی د خلکو مونږ او تاسو باندې حق دی د مسلمانان دي او تکلیف سره مخامخ دي زه داسې هم خبر شوم چې داسې کلي شته چې هلته لاسوک ورسېدلي هم نه دي لرې په غرونو کې پرتې سیمې دي نو دا زموږ او ستاسو اسلامي حکومت ته هم پکار دي چې هغې ته ځان ورسوي ځکه دوی خو اسباب لري تیاري لري هلته که عام خلک مونږ او تاسو ورسېږو خو 2 ورځو کې هم نشو رسېدلی او هغوی ته رسېدل اسانه دي نو د رعیت حق په حکومت باندې وي پکار دا چې د هغوی منډه والیم ده او پکار دا چې نور هم ورسره امداد وشي شیخ صاحب دا چې واقعا دغسې زلزلې چې خلک ګوري مسلمانان یې ګوري ویرونکي دي ډارونکي دي دوی هم بیا کوشش کوي داسې اعمال خپل کړي چې په دوی باندې زلزله را نه شي څه باید وکړي نو دوی باندې زلزله چې را نه شي نو د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله روایت مې درته وویل او هغې کې هم دا دي ورته ویې که ستاسو دا تمنا وي او دا ارمان وي چې بیا در باندې زلزله را نه شي نو تاسو ګناهونه پرېږدئ تاسو په خپل کلی باندې په خپل کور باندې په خپل بدن باندې نظر واچوئ د ټولو نه غټه ګناه مو بدن کې کمه یوه ده د ټولو نه غټه ګناه مو په کور کې کمه یوه ده د ټولو نه غټه ګناه مو په کلي کې کمه یوه ده په کار دا دی چې غټ ګناهونه ترک کړي ځکه دی سبب دی په ټولنه کې یو ګناه زموږ هېوادوال هم په دې پوهېږي ستاسو به هم تجربه وي په ټولنه کې چې وګورئ چې په مسجد کې هم کېږي کور کې هم کېږي سره غاړه کې هم کېږي چې غیبت ورته وایي که دا هم ډېره شي زلزلې راځي ضرور ځکه غیبت هم ګناه ده حتی په جومات کې خلک کوي او غیبت خو دومره عام شوی د جناب سیرت صاحب چې بغیر د غیبت نه خو د چا ډوډۍ نازمیږي دی نه پیپسي بوتل جوړ کړی او غیبت کې خوند هم ډېر دی او مزه هم ډېره ده چې یو ځل سړی په غیبت شروع کړي نو بیا بندول ورته مزه هم نه ورکوي نو الله تعالی دې موږ او تاسو ټول د ګناهونو نه وساتي او الله تعالی مو باقي مصایبو نه محفوظ کړي امین مننه شیخ صاحب چې د خپرونې د پای شېبې دي له تاسو مننه کوم ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ